چیرته به لاړ سي چیرته او به لاړ سي جنرال مبینه تا خو ټول فامیل دلته افغانستان نشته، ته او ټول کورونه دلته طالبانو ته نشته. خطر جوړ کو د ولی الله فامیل نسته تا د نړیوالو قوانینو خلاف لاړې قسم مې دې په خدای وي چې دا نن لاړ سم امر بالمعروف وزارت ته او د دوی لیستونه ورکم د دوی د فامیلونو او د دوی د بل په والله څه درته ورکې نه کمه ملګرو د اطلاعاتو مطابق جرنل موبین وایي چې تر څو پورې دیو زمانه معافي نه وي غوښتي نو هغه پورې زه یو هم نه پرېږدم. هغه وایي که قلیل دی که زیبا ګل او دا کم وکیل دی یا ولی الله دی و یو زه هم نه پرېږدم. او تاسو سره ما شریک کړی وه په تیر شوي ویډیو کې چې د قلیل د ټیک ټاک اکاونټ نه تر اوسه پورې ویډیو هم نه ده اپلوډ شوي، یعنی دونه یره خوپي ده. بل طرف ته که مونږ راشو څه خلک داسې هم دي چې هغه وایي چې جرنل موبین دا غلطه کوي او داسې ما کوم ویډیو چې ورکړی په هغې کې ورته څه کنځل او رد بد هم لیکلي جرنل موبین ته. نو زه به تاسو ته دا ویم چې آیا تاسو هم په دې باندې خوشحاله یئ چې یو سړی خپله خور مور او داسې قسمه حرکات کوي چې هغه د چا سره کتلی هم نشي. لکه تاسو په خپله سوچ وکئ نن سبا په هر کور کې زنانه ماشومان ټول موبایل استعمالوي، دا ټیک ټاک او فیسبوک یې هر څه کوي. نو هغه چې په دې باندې دا ویډیو ګوري خامخه به ورته د دې ویډیو ورځي نو چې د دې ویډیو ورشي نو هغه به ترې لکه څه مطلب حاصل کړي، څه قسمه عبرت به ترې واخلي. خو خامخه په فیوچر کې په مخ کې چې بیا ځي نو خامخه به دغه کنځل رد بد دغه غلط سوچونه خو به بیا کوي که نه. نو دا کم جنرال موبین چې دی یو ډېر ښه اقدام یې پورته کړی، وایي چې زه به هره ورځ راځم او د دې خلاف چې کم دی هغه به اپریشن کوم او دا به زه د ټیک ټاک د مخ نه هغه ورکوم. نو تاسو ته هم ریکویسټ کوم چې داسې قسمه کم د دې ویډیو چې دی هغه مه ګورئ او ریپورټ پرې وهئ د دې کم ویډیو چې دا به ختمیږي. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوږو. الله حافظ.